السلام علیکم دوستانو، په خیر راسئ خپرونې ته. دا چې نن زموږ په خپرونه کې یو داسې تکړه انجینر مو مېلمه کړی دی چې تاسو به د نمبر سره ډېر اشنا یاست. نو دوستانو دی به خپله ځان معرفي کړي. خدای دې راوله څه حال دی جوړ یې. زما نوم چې دی ساده ګل دی او یم د کورو انجینر. ماشاءالله ماشاءالله. دا چې ما مخکې ته لیدلی وې نور کاروبار دې کوئ، یو دم داسې څنګه انجینر شولې؟ بس داسې په طبیعت یو دم مې زړه وغوښتله چې دغه سم انجینر جوړ سم. موږ په پلانکي کلي کې یو کور جوړوئ. ښه، داسې یو غټه بنګله مو جوړول؟ یا هغه نو کور نه و، بس داسې کوچنی یو دوې درې خونې سره په خټو جوړوئ. دا خټې نه دي، دا دیوالونه شي. نو بره مو دا دیوال چې شروع کوي نو داسې یو دم فکر راغلی چې کیدای شي زه پوخ سرایم جوړ کړم، کیدای شي زه پخې خښتې سره ووډم. نو بس د دغه څه بلا پسې راولاړ شولم او ورور دې جار سم. دیوال مې شروع کړي دغه د خښتو د پخې خښتې نه دي، د سیمنټ چې دغه باندې. نو هغه مې شروع کړي، بلا په هغه باندې اخته ومه. داسې په ضرب د 2 ساعتو کې فکر راغلی سړی چې دا کولی سي نو د بلوکو دیوال خو بیخي کولی سي. یا ته داسې یو لنډه پوښتنه څه کوم، ته دغه بنایي د څه وخت شروع کړله؟ تقریبا څو کاله کېږي؟ داسې یو 7 اتمه به دومره لږ وخت؟ نو دغسې په طبیعت ډېر ښه ماشاءالله، ډېر ښایسته ذهن در سره دی. ښه مهرباني. نور نو ما خبرې در کومه ځای رسولې وې؟ تا ویل ما د خښتو دیوال جوړوي. نو خښتو دیوال مې جوړوي، بره مې د بلوکو دیوال هم شروع کوي. نو هغه مې هم شروع کوي، بره داسې پلاستیکي بعد فکر راغلی راته چې معنا زه کولی شم چې یو بنګله هم جوړه کړم. نه نو دغه دی چې بالا په دغه انجینري کې اخته یم. ښه، کوم فکر ډېر ژر درغلی، د خټو دیوال چې جوړوي او که د خښتو؟ یا د خټو دیوال خو په زوره په ما جوړوي، زما قریبان شناخته و. معنا بس په کور کې راباندې راواچوله، وایي ته معنا باید دغه جوړ کړې د دیوال. نو بلا په هغه باندې سره اخته شولم. هغه د زور کار و، بر وروسته مې شوق پر راغلی مال نو دا څه کیسه لري. بلا مې دغه هم رانیوله، دغه پیک او دغه څنګه د ښه ایسي رس دا خو ډېر ښه ایسي. او دا یو پوښتنه دا ده چې دا کالي دې هم لاندې اغوستې دي او دغه درشي دې هم اغوستې ده؟ دا خو زه دغه یم اتومات، معنا داسې چې کار خلاص کړم بلا وروره که بس تڼیانې خلاص کړم هله ایسته کړم. نو بیا کوم کار ورسره کوي؟ څنګه کوم کار؟ چې دا درشي وکاږې؟ دا چې وکاږم بره خو نو دغسې کور ته ناست یم. ښه، یو بله پوښتنه در څخه کوم، د دوستانو انتظار دی چې دی په یوه میاشت کې ته څونه کورونه جوړولی، څو پلازې جوړولی سي او څو مارکیټونه جوړولی سي؟ دا خو زه تازه په تازه اخته سوی. ما ویلې چې داسې 7 ورځې کېږي. نو اوس چې زه د ځان سره فکر وکړم، بله ورځ مې په کلکولیټر باندې حساب ورته وکړي. کلکولیټر نه دی نو یاره یو کالوني او یو څو دانې څه ورته وایي دغه د اوبو تالاونه او دغسې دغه تر څنګ یو 20 جریبه مځکه باندې یو ښه پارک دا سیسټم دا ګرده سره وزرولی سم. معنا دا به دومره وخت ونیسي، مثال 2 کاله 3 کاله؟ یا 2-3 کاله نه نیسي، دغه یې 28 ورځې 28 ورځې، یعنې پر اول تاریخ باندې به ټوله بس. ستا کار ما ته ستا د خبرو څخه معلومېږي چې بیخي ډېر تیز کار کوي. زما ذهن تیز دی، زما ذهن چې دی ډېر قوي دی. ما په کوچنیوالي کې د غوا کوچي ډېر خوړلي دي. ښه، یوه بله پوښتنه ده چې مثال انسان دونه غټ کاروبار کوي، د حوصله دې څنګه ده؟ کوم حوصله؟ حوصله لرې که نه؟ حوصله څنګه نه لرم وروره، چې دا زموږ سره کم کارګر اخته دي، زه خپله په کار کې اخته یم. وام ته باور وکړه چې په خښته مې وولي لا به زه څه نه ورته وایم، ورته وبخاندم. فعلا ستاسو دغونه پوښتنو ته زه څوک نه پرېږدم، دغونه پوښتنې زما څوک نه کوي. مګم ګوره دا دې زه تا ته دا دې خاندم، نه دا دې دلته دا خولي یم ستا. ستا سره څو کارګر اخته دي؟ زما سره تقریبا زیات و کم پرله پکښې کې زما سره 3 کسان کېږو. او نو دوستانو 3 کسان د ده سره کېږي او دوی په 28 ورځو کې مکمل څو جریبه مځکه کور جوړولی سي؟ قانونیان جوړولی سي. او بله پوښتنه دا ده چې مثال تا ته کارګر ته وایه ما په خښته ولیدله، زه څه نه شم ورته ویلی، نو تا ته درد نه درځي په هغه ورځ؟ یا درد ولې راسي؟ درد څه معنا؟ ګوره محبت مینه دغه چې دا درد تو دې شان ته ضرورت نشته. بیا انسان دی چې مثال داسې کې په خښت خو جلا خبره ده، یو خبر ورته وکړي انسان ته درد ورځي. یا ما ته درد نه راځي، خو زه دغسې انسان یم چې ما ته درد نه راځي.
هیڅ کله درد نه راځي. ګر سره زما نه پیاجېږي چې ماته د درد راغلی په چیش باندې درد راسي څه وي څه جې ورورکه جانه هر یو خپل کار کوي هر یو د هر یو طبیعت باید ونیول سي دغه اوس ګوره دغه ښه خیر نه اوس ووایم دغه د خو دا خبره دې داسې معلومه شوه لکه درد چې دا راغلی. بیا پله 3 وارې مې درته ویلې چې ماته درد نه راځي نو بلابد د خبره مه سره شاربه ماته درد نه راځي. یا ما په دې خاطر زه ډېر خوش اخلاقه انسان یم په دې خاطر مې درته وویل چې ستا دغه تندی له اوس دا ایسو لکه مخکې دا ایسو لکه اوس چې درد راغلی. ګوره سمدم پر عمومي سړک را سره ولاړ شه که چېرته مه کاټېږه دغه بره پنچر سوی په درد نه وي درته ویل چې ماته درد نه راځي. نو خو دا دې خبرې دې اوس له ماته له د درد خبرې کوي. فالتو مه غږېږه نو خو یې وارې مې درته ویلې چې درد نه راځي دا اوس زه ستا سره ډېر په مینه ګاډ یم وروره ګوره د معلومات یې م راسه وپوښتل اول خو دغونه ډېرې پوښتنې د چا څه مه کوه چیشکه او پلانه ده بستانه ده او وروره تذکره را جوړه پاسپورټ را جوړه استه مې زیمبابوې ته استه مې سویډن ته چیرې مې استه ورور درته ویل زه انجینر یم نن مې ومه د کار مې را شروع کړی دی او په 28 ورځې کې زه مکمل شل جریبه کې کالونیان یو دا شانګر ترمیمولی سم کې جوړی خو بسم الله نه ما ستا په دغه 2 ورځو کې ته انجینر سوی د خلک خبروم چې داسې ډېر ژر کار کوي نو ما به یو پوښتنه وکړي چې تا ته درد درځي که نه. خو ما درته ویله 3 وارې 4 وارې مې درته ویل چې ماته درد نه راځي زه د درد په نامه هېڅ شی ګر سره نه پېژنم. خو دا خبرې ته ما سره داسې کله که درد چې درځي دا خو زما د خبرو هغه انداز دی دا زما د هر یو خپل د خبرو انداز لري صحیح دی ستا د خبرو انداز دغه دی زما د خبرو انداز بیا دغه دی خو دغه وخت ما ته راځي چې ورورکه جانه دغه ستا پر سر باندې یو دانه برشته نسي پاته دغه ستا دغه د ګوټک چې دې نیولې دی دغه ستا په لاس کې نسي پاته دلته یو ورورکه جانه لو دربلې درولې دغه دلته نسي پاته چې په د لغته مې وله لاندې وغورځوم دغه دی دا درد نه دی دا خو وجد دی زه ستا سره وجد کوم یعنې خبرې دغسې کوم در سره یا دا ستا د خبرو د رویې څخه دا دې معلومه شوه چې تا ته خامخا درد درځي او ته وایه چې ما څوک په خښته وویل الله ما ته درد نه راځي. ماته درد نه راځي اوس هم ماته درد نه راځي وروره ته اوس خپلې پوښتنو ته راسه ته ولې دغه یوه موضوع چې پسې ونیول ماته درد نه راځي. موضوع مې په دې خاطر ونیول چې دا ستا رنګ داسې لکه درد چې درغلی. لا اله محمد رسول دغه په ماته درد نه راځي اوس په مې خپل پر ځان کالیم څیرلي اوس په مې دغه م لاندې غورځولي دغه مې علیحده رانیولې ده ترته ګوره دغسې ژاړه ټوپۍ بله لري څوک تېر نه لري نو خو چې درد چاته ورځي څوک شان غورځوي نو خو ته ما دغه ته درې و ما ته درد نه راځي وروره ته بلې پوښتنې ته راسه بله پوښتنه راسه وکړه زما د ژوند په اړه راسه وپوښته چې څومره سرمایهدار چیش لرې په وسایلاتو کې چیش لرې ته د درد ما ته نه راځي. پوښتنې خو زما سره بیخي ډېرې بس په دغه کې مې یو دغه فکر بند شو چې تا ته درد درځي که نه یاره که دا کې د ستا کار کې دونه ګټې دغه زما خولیم ته پر سر که دغه بګر د تا ته یا د شان خبر نه تا ما ته درد نه راځي. نو خو نه راځي درته ومول چې نه راځي نو خو پالتو ګټېږه پالتو د په پالتو خبرې کوه نه خپرونه شروع ده خپرونه ستا خپرونه شروع ده زما خپرونه په ژوندۍ بڼه خپرونه په ژوندۍ بڼه ده که په مړه بڼه ده په هره بڼه چې ګوره وروره وکاږه ولې کاږې الله زه تا ته در پرېږدم دا مسلک هم در پرېږدم دا کار هم در پرېږدم. ما پرېږدم یوه پوښتنه وکړئ چې تا ته درد درځي که نه. زه به تا ته یو خبره وکړم ښه ما تا ته 50 واره وویلې چې ما ته درد نه راځي خو ته چې یې ته زما نورم طبیعت را خرابه ده دغه خپله مسلکه څه ته ما یوه ساده پوښتنه مې وکړله یوه ساده پوښتنه مه کوه چپه پوښتنه مه کوه رنګه پوښتنه مه کوه زه څه په وکړم هر څه پکې ګوره ما ته کومه دی چې درد راځي درد خو دغه دي دغه شان تا وکړل د درد په نامه ګر سره هېڅ شی نه پېژنم درد چیش دی درد ګر سره څه دغه شان چې دې وکړه دغه معلومه شوه چې تا ته درد درځي دا زه خپل پر ځان باندې د هر څه تېروم دا زه خپل پر ځان باندې دا بوج تېروم ته دلته ما ته ناست یې پالتو ګډېږه پالتو خبرې کوې دغه دا شان یم تا ته در پاته زه ګر سره تېر یم دغه خاطر دی چې زه کار نه سم کولی که انجینري شروع کړم هم ورورکه جان یو سړی راته ودرېږي راته ګټ سیمۍ کې خولې ته راته نیولي ورورکه جانه که لیړۍ در لاس ونیسم هم یو سړی راته ودرېد دا چې څه وخت شروع کړه که پسې راولاړ سم دوکانداري شروع کړم هم 3-4 خالي بانډار ته راته ناست او وروره پرېمږدئ خپل کار ته مو پرېږدئ ولاړ شه. پوښتنه مې درڅه وکړه چې درد ولې درځي تا ته 15 کلاس پوښتنې مې ښه په مینه در جواب کړلې اخر دې د یوې خبرې ته سر ونیوی اعصابي مشکل لرې ګوره احساس دلته په د عیدګاه دروازه کې یو د اعصابو ډاکټر کښېني ورڅه علاج دې په وکړه ګوره احساس لا په کار دا په ژوندۍ بڼه خپرونه شروع ده ته یو څه حوصله وکړه څونه حوصله له درته وکړم وروره ګوره انجینر خبرې مه کوه پاتو مه ګډېږه پیکی دې نیولی دی پیکی دې سم که پاتو نو دوستانو داسې خپرونه وه چې ول ما ته درد نه راځي ولاکه نو چې دا اوس تاسو ولې دې درد ورغلی و که نه ورغلی دا شان به دغه شان خو دې وې اصل در سره
مننه چې هیواد میډیا ګورئ.